د عمر تنده وه، ناڅاپه مې اوبو ته لاس کړ، ما د کنعانه د راغلي سړي خپو ته لاس کړ. څه په غوسه کې د زما ګرېوان شلوو یو وخت کې، څه په غوسه کې د زما ګرېوان شلوو یو وخت کې، څه په سلګو سلګو د نن ورغلي خپو ته لاس کړ. پرون دې دا سپارې راکړې چې مې هېره نه کړي، پرون دې دا سپارې راکړې چې مې هېره نه کړي، نن وایي هېره مې که بیا دې سپارو ته لاس کوم. پرون دې دا سپارې راکړې چې مې هېره نه کړي، نن وایي هېره مې که بیا دې سپارو ته لاس کړو. ستم یې سم وکړو، مرګي ته چې اسانې کړم. نه ستم یې سم وکړو، مرګي ته چې اسانې کړم، بیا یې ژوندی کړم، په آخره کې جانانې کړم. اوس سوال د کومو کم چې لاس شمه که زلفې د یار، اوس سوال د کومو کم چې لاس شمه که زلفې د یار، لاسې په زلفو څه راتېر کړو چې حیرانې کړم. که د آدم غوندې رباب وهل مې نه دي زده، خو د آدم غوندې په زړه کې درخانۍ ګرځوم. نوره دې څه وکړم رضا حسن پرست نظره، په بنجاري پسې په کلي کې ډوډۍ ګرځوم. ستا د هغه تیر حسن خاطر کوو مجبوره یو، ناست درته لا هر مازدیګر هغه شانتې لار کې یو. مړه او ژوندي ټول ښکلي به یو ځای پکې ووینو، مړه او ژوندي ټول ښکلي به یو ځای پکې ووینو. موږ حسن پارس خو د قیامت په انتظار کې یو. مړه او ژوندي ټول ښکلي به یو ځای پکې ووینو، موږ حسن پرست خو د قیامت په انتظار کې یو. او دا آخري شعر به درته ویم چې د راز خبره ده، خو هسې وایم د راز خبره ده، خو هسې وایم ما یې معلومې کړې په دې ملګرې، دغه چې ما ته په کتو وه ډېره ملګرو، دا وه د هغې ملګرې. ډېره مننه دي. منصور صاحب څوک بیمار